ما منې به دا قاصر و چې سهار به زه چې د شپې مې فلم وکوت نو سهار به ما وایي چې زه سلمان خان یم او د کټ نه به چې ما ټوپ کو نو ما به چې هم دقه لکه ما به چغې والې چې چېرې الله وړئ ما ته به مور او پلار او دا خویندې او دا وروڼه دا به راته ټول ویلنان ښکارېدو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو، نننۍ ویډیو چې ده نو دا هم یوه اهمه ویډیو ده. زما سره یو ملګری ناست دی، یوسف خان. خو د ده کمال دا دی، هغه به تاسو په ویډیو کې وګورئ، خو تاسو به وایئ چې دا د ده څه کمال دی چې د ده نه تا ویډیو کړه. خو هغه به تاسو ته اوس په خپله پته ولګي. د ده کمال دا دی چې ده ډېر زیات فلمونه کتلي دي. نو د ده نه به دا تپوس کوو چې د دې فلمونو اثر زمونږ په معاشره باندې څنګه دی او په ده باندې په خپله څه اثر و. ټولو نه مخکې خو تاسو ته زمونږ سلام پیش کوو. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې تا به څومره فلمونه کتلي؟ ما خو ډېر کتلي. ډېر دې کتلي؟ او جي. په تا باندې په خپله د فلمونو څه اثر و، هغه لږ زمونږ دې مینهوالو ته بیان. فلمونو دا اثر و چې د شپې سړی فلم وګوري که نه سهار ځان ته وایي چې زه قیرو یم. چې د اشکه کمار فلم وګوري نو هغه وایي چې زه اشکه کمار یم. سهار وایي او سهار کې او چې دی راپاسي چې دی د کټ نه ټوپ وایي نو هم د هغه په هیرو په ایکشن کې ټوپ وایي که نه چې زه هغه هیرو یم، یا نانا پاټیګر یم، یا اشکه کمار یم، یا سلمان خان یم، یا اجي دیوګن یم، یا د مدرسې داسې یو ډېر هیروګان دي د هغو نومونه ویل چې زه هغه. ته به په خپله په تا باندې څه اثر و؟ په ما باندې به دا قاصر و چې سهار به زه چې د شپې مې فلم وکوت نو سهار به ما وایي چې زه سلمان خان یم او د کټ نه به چې ما ټوپ کو نو ما به چې هم دقه لکه ما به چغې والې چې چېرې الله وړئ ما ته به مور او پلار او دا خویندې او دا وروڼه دا به راته ټول ویلنان ښکارېدو. ځان به راته هیرو ښکارېد، زه هیرو یم. ما دا ټول نه غټ هیرو پکې زه یم. ما دا ټول ویلنان دي. کور کې جنګ جګړې به دې هم دقه په کور کې به مې هم کولې، بهر به چې لاړم نو بس دا چل به مې کوه داسې به ګرځېدم. او په موټرسایکل هم په موټرسایکل به هم دغه جدا جدا سټایلونه وو چې لکه ما وایي چې زه خو هغه هیرو یم. دا راته او ما به دا ټوپونه والو لکه پلار سره وهل او جګړه ورونو سره. او نن سبا تاسو وګورئ دا ټول معاشره کې تاسو وګورئ چې دا څومره لکان دي. لکه نن سبا کې ځوانان هغو چېرته چې فلم وګوري نو سهار بیا مور ته هم دغه شان کنځل کوي، پلار ته هم. لکه تاسو په خپله هم لیدلي څو کسانو خپل مور او پلار وجلي، څو هلکانو خپلې ښځې وجلي. دا ټول خویندې وهي. د مارکیټ کې به تاسو په خپله هم خیال کړی عالم خان صاحب چې څوک روان دغه چل به یې کړی او روان به یې. یو نیم سړی داسې د هغه په طرف کې دانه یي. مونږ چېرته وایي د بیګا فلم کتلی او دی ځکه داسې کوږ رواني د هغه په طرف کې به دانې یي. او مونږ به وایي یا به طرف پخ شوی مونږ به وایي چې لکه د بیګا چېرته د سلمان خان فلم کتلی. چې کوم تبرګۍ خطونو شو یا د بریتو سټایلونو یا د ګیرې، دا هم د فلمونو دي. دا خو د فلمونو سټایل دی که نه. او بعضې پکې زموږ ملګري چې اوږده ویښته پرېږدي نو هغه ته چې څوک غږ وکړي نو هغه ټول تاویږي، داسې نه تاویږي. هغه به داسې تاویږي داسې ټول لکه خالص په سر داسې نه تاویږي که نه. ولې هلته د هغه ویښته ورانېږي. هغه ځکه بیا د کوک په شان بیا دا کم فلم دی. دا خو مختلف فلمونه دي. د اجی اوس فلم دی په هغه کې هغه هم ټول تاویږي. لکه هغو چې رواني په لارې کې یا به ګریبان کولاوي یا به د لاس نه دا به د پوش په شان دغه ځي کې ښه دی لریکه به درځي نو چې ځي دا چل به کوي، چې ځي دا چل به کوي. بل څه هغه دی د ویښتو دا شو، یو بل د بریتو شو او مخ به سړي پورې څه مخ نه وي او بریتونه به پرېښودي دي ځای پورې او دا بریتونه به وړی او راځي به سهار چې لکه ما زه خو هیرو یم. خو لکه په دې بریتونو باندې سړی نه هیرو کېږي او په دې ویښتو. دلته بل ورځ دلته وال شوي زمونږ د یو ملګری دی، هغه چېرته وانټډ فلم کتلی دلته را به راتلو، هر چا سره به یې په خپله انګته کوله او یو دوه شړقه چې ولګېد نو بیا هلته لاړ پورې غلی کېناست. وایي بیګا مې یاره د سلمان خان هغه وانټډ فلم کتلی او ما چېرته زه هغه شی یم. په موټرسایکلو داسې کېږي او دا سټایلونه کوي کله په یو ټیر. دا هم فلمونه دي. دا خو د فلمونو چې فلمونه کې دا شی نه وي نو بهر سړی نه شي کولی. او دا زنانه په کورونو کې د دې باندې څه اثر دی د ډرامو دا اثر دی چې یو به دیو پخلی په ټایم نه کوي. دیو به دقه چل کوي چې کور کې به لکه واړه د ولږې مري او دیو به ډرامو ته ناست وي. هغه به وایي چې موږ له ډوډۍ پخوي، دی به وایي چې صبر وکړئ دا 10 منټه ډرامه ختمېدو واله ده. سر داسې کار وشي چې انګولی باندې کړی هغه دې وسوځي او ډوډۍ دې وسوځي او دیو خپل په ډرامو کې مشغول. دا چې کله ډرامه وګوري نو دې ته بیا ځان څه شی ښکاري؟ دیو ته بیا ځان هیروین ښکاري. داسې خو ډېرې دي اوس نوم کاجل ورته چا ته ځان کاجل ښکاري، چا ته سني لیون ښکاري او چا ته څه ښکاري. دا خو مختلف هیروینې دي که نه. او دا میک اپونه چې نن سبا تاسو وګورئ علم خان صاحب لکه
میک اپ چې هغوی په مخ باندې کړی دا خو زمونږ په کلچر کې نه دی دا شینه او دا اوږده پرتوګونه او دا کولاو پرتوګونه دا خو زمونږ په کلچر کې نه دي زمونږ په کلچر کې چې اسلامي جامې دي نو هغو نه هم دي لکه حیا واغسته هغه جامې داسې کله به یو پنسه دا ښځه مخکې رواني پنسه پسې شاته را رواني نو دا ټول د ډرامو سره عامې زنانه ته تاسو وګورئ لکه کم وخت کې دا ډرامې نه وي لکه زمونږ د مور په عمر کې لکه په هغه دور کې لکه دا شینه نه و دا هغو په ساده جامې لکه اغوستې او نن سبا ساده لباس و ښکلی لباس او نن سبا تاسو بهر ته راشئ وګورئ د یو پنسه تنګه یو د بلې به کولا ما چې کومه خبره ذکر کړه دا هم په فلم کې ده چې یو هلک یا خپله ښځه را روانه کړي نو هغه په داسې پیشن کې چې هغه داسې یو سټایل کې روان شي دی دا د خلکو ته وښایي چې زما سره یو داسې ټایپ کې زنانه ده دا خو بلکل دا خو د ډرامو دغه اثرات چې ما تاسو ته ووایي دا هغه د ډرامو اثرات دي نو دغه خلکو ته به ته څه پیغام ورکوې دا کوم چې په دې بازار کې د فلمي لکه هیرو او هیروین چې په بازار کې روان دي نو زه خو هغو ته دا ویل غواړم چې خدای دا اصل کې هیرو نه دی دا کوم چې زنانه په داسې سټایل کې روانه کړي ځان سره دلته که ځان هیرو ښکاري نو زه یم چې ته هیرو نه یې دلته د هیرو نه دی او که دې زنانه ته ځان یو هیروین ښکاري نو دا هم په غلطه ده او د ټول بازار تماشه کوي او د پړه کې وایي چې زه بیګا مې دا فلم کتلی زه هغه هیرو یم او دا راسره را روانه ده دا به ډېره غلطه سوچي ستا په خیال هیرو څوک دی هیرو څوک دی نن سباني دور کې څوک خپله کډه ښه په نر وساتي هغه هیرو دی زما په نظر کې او بل مور وپېژني پلار وپېژني خپله کوربه وپېژني خور او مور خپل د عزت هم خیال ساتي او د بل عزت هم خیال ساتي هغه ته زه هیرو وایم هغه ته هیرو نه وایم چې مخکې به هغه رواني او شاته او پسې زنانۍ نری پانزیب لکه نری لوپټۍ په سر او پانزیبونه خپو ته غورځولي زه هغه ته هیرو وایم نو یو هیرو نه وایم